سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. طالبانو شهباز شریف ته ویلي دي افغانستان شاته ګواښ نه دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا د پاکستان د لومړي وزیر هغه خبرې رد کړې دي چې ګڼې د اسلامي دولت نومي داعش، القاعده او پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي په ګډون ډلې له هغه ځایه د ګاونډیو هیوادونو خلاف فعالیت کوي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې ویلي دي چې القاعده، داعش او پاکستاني طالبانو غورځنګ په څېر ډلې د افغانستان په خاوره کې لیدل کېږي. موقته حکومت باید د افغانستان په خاوره کې د ټولو ترهګرو ډلو د شنډولو لپاره اغېزناک ګامونه اوچت کړي. په تېره بیا د هغه خلاف چې په ګاونډیو هیوادونو کې د ترهګریزو بریدونو مسؤل دي چې داعش، خراسان، القاعده، ټي ټي پي یا مجید بریګیډ او بلوچ ازادي غوښتونکي غورځنګ او نورې ډلې چې د افغانستان په خاوره کې لیدل کېږي. شهباز شریف په خپله وینا کې دا هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د ښځو او نجونو په ګډون د بشري حقونو او په واک کې د نورو سیاسي ډلو ورګډولو ته درناوی وکړي. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت د هغه دا خبرې رد کړې دي او ویلي دي چې بهرنیو ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي او نه څوک پرېږدي چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو باندې بریدونه وکړي. شهباز شریف ویلي وو چې پاکستاني طالبان چې په دې وروستیو کې هغه هیواد کې بریدونه ډېر کړي له بهره ملاتړ کېدونکي وبلل او ویې ویل چې په عزم استحکام عملیات به یې له نړیوال ملاتړ سره وځپي. هغه زیاته کړه چې نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کوي چې په سیمه کې هر ډول ترهګري وځپي. پاکستان په وخت ناوخت تور لګوي چې د پاکستاني طالبانو غورځنګ ټي ټي پي د افغانستان له خاورې په پاکستان باندې بریدونه کوي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.